السلام علیکم. هاي guy, how are you? What's going on? زه نن تاسو ته په یو بل کلاس کې مخاطب یم. زه چې تاسو ته نن کم کلاس جوړوم دا د ګرامر پارت 10 نوم علمائی خیب پارت 10 کلاس دی. د ګرامر پارت 10 ګرامر کې ما پارت 9 پورې کلاسونه جوړ کړي د پارت 1 نه پارت 9 پورې او دا دی پارت 10. تاسو مهرباني وکړئ که ګرامر زده کوئ نو ګرامر انګلیش ګرامر پلی لیست ته لاړ شئ. هغې کې انګلیش ګرامر کې ټول کلاسونه په نمبر وار پراته دي. د پارت 1 نه ونیسه دا پارت 10 پورې کلاسونه به په پلی لیست کې په انګلیش ګرامر نوم باندې پراته وي. هغې کې تاسو ګورئ. نن چې زه تاسو ته کم کلاس جوړوم دا به زه تاسو ته په ارټیکلز باندې جوړوم. ارټیکل یعنی ارټیکل څه ته وایي؟ ارټیکل څه څیز دی؟ ارټیکل هغه لفظ ته وایي، هغه الفاظو ته وایي کوم چې د ناون نه مخکې راشي. په انګلیش کې د یو نوم نه مخکې چې کوم الفاظ راشي او هغه نوم ظاهره کي، د هغې خاصوالی ظاهره کي یا د هغې عاموالی ظاهره کي، نو هغې ته په انګلیش کې ارټیکل وایي. ارټیکل د انګلیش په تعداد کې 3 دي. یو دی A، بل دی N او دریم دی د. د ارټیکل 2 قسمونه دي په انګلیش کې. یو د دی، د ته ډیفینټ وایي، او یو A او N دی، د ته انډیفینټ وایي. ارټیکل 2 قسمونه دي. ټوټل ارټیکل په انګلیش کې 3 دي. یو A دی، یو N دی او بل د دی. خو قسمونه د ارټیکل 2 دي. یو دی ډیفینټ او بل دی انډیفینټ. ډیفینټ چې کوم دی هغه دی د، او انډیفینټ په دې کې 2 دي، یو A دی یو N دی. ډیفینټ ارټیکل چې کوم دی هغه د دی. دا د نوم نه مخکې راځي خو نوم ظاهروي، نوم خاصوالی ظاهروي. لکه خاصوالی څه مطلب د یو نوم؟ لکه فرض کا عام نومونه داسې چې ډیر نومونه وي. اوس لکه کور شو، کورونه خو ډیر دي. سکول شو، سکولونه خو ډیر دي. کتاب شو، کتابونه خو ډیر دي. خو دی چې کوم دی دا د یو نوم خاصوالی ظاهروي. لکه څنګه خاصوالی؟ د یونیورسټي اف پېښور، د تې مخکې رالی یونیورسټي خاص کړله. لکه یونیورسټي اف پېښور، دا خو یوه یونیورسټي ده، 2 نشي کېدی، نو خاص یونیورسټي شوه. داسې د پنجاب یونیورسټي، د لاهور سټي، لاهور ښار هم ډېر نشي کېدلی. نو کم شیزونو کې چې خاصوالی راولي هغې نه مخکې به د استعمالوئ. دې ته په انګلیش کې ارټیکل وایي. ټیک شو؟ او دا کوم ارټیکل دی؟ دا ډیفینټ ارټیکل دی. انډیفینټ ارټیکل A او N دی. N چې کوم راځي هغه کوم ناون یعنی کوم نوم چې د الف یا د N د آواز نه شروع کیږي. د الف یا د N د آواز نه چې کوم نوم شروع کیږي نو هغې نه مخکې N لګولی شئ. او یو څیز دپاره راځي، یو څیز دپاره. لکه ډېر څه جمع څیزونو دپاره تاسو N نشئ لګولی. لکه تاسو N ایفل، ایفل د الف نه شروع شو، مخکې به ترې N لګوئ. ایفل نشئ ویلی. لکه مطلب یې شو یو مڼه، یو دپاره A راځي. خو دلته تاسو ته ما ویلي چې الف یا د N آواز ورکوي، داسې نوم راشي، داسې ناون راشي، هغې نه مخکې به N لګوئ. او په انډیفینټ ارټیکل کې یو A دی. A به د دې نورو نومونو نه مخکې لګوئ. لکه A book، A chair، A boy، A house. مطلب شو؟ لکه A د یو دپاره راځي، خو چې د کم نومونو نه مخکې الف او د N آواز نه ورکوي نو هغې نه مخکې به
ای لګوئ. ها دا یو څو رول ته تخیم داسې یاد ساتئ. ای او این چې کوم دی دا صرف د واحد د یو نوم دپاره راځي. په انګلیش کې ورته وایي سینګولر کامن ناون. ای او این صرف د سینګولر کامن ناون نه مخکې استعمالیږي، لکه ای ګرل او این آی، یوه جینۍ او یوه سترګه. نمبر 2 د به د یو او د ډیر نومونه کوم ته چې جمع نومونه وي د هغې نه مخکې تاسو استعمالولی شئ، لکه څنګه تاسو ګورئ د ګرلز او د ګرل د دواړو نه مخکې د استعمالولی شئ. نمبر 3 چې کله یو کامن نوم یو عام نوم یوي واحدي یوي نو د هغې نه مخکې تاسو آرټیکل ضرور لګولی شئ، لکه یو سپی ا ډاګ، یوه انډه یوه هګۍ ان ایګ. او کله چې د نوم نه مخکې یو کامن نوم نه مخکې دس، دیټ، مای، اور، نو، یور، ایوری، ایچ، ایټس، هر، هیز دا نومونه راشي دلته به د آرټیکل استعمال ضروری نه دی. نمبر 4 د پروناون نه تاسو ته ما ویلو پروناون تاسو ته ما په پروناون باندې ځان له یو کلاس جوړ کړی و، هغې کې تاسو ته ما پروناون ښودلی و. کله چې د پروناون راشي د هغې نه مخکې تاسو آرټیکل نشئ لګولی. هو د سمندرونو، دریابونو او دې نومونو نه مخکې تاسو آرټیکل د استعمالولی شئ. نمبر 5 چې کله یو کامن ناون او جمع واحد نه نو هغه صورت کې تاسو لکه ایبسټریکټ ناون شو په کامن ناون کې یا میټیریل ناون شو نو د هغې نه مخکې تاسو آرټیکل د نشئ استعمالولی، ځکه چې دا به د خاصو نومونو نه مخکې استعمالوئ. نمبر 6 د قومونو، کتابونو، رسالو، د اخبارونو د دې نومونو نه مخکې تاسو د استعمالولی شئ، خو د زبانونو د نوم نه مخکې تاسو آرټیکل نشئ استعمالولی، لکه اردو شو، فرنچ شو، انګلیش شو، دې نه مخکې تاسو د آرټیکل نشئ استعمالولی. او نمبر 7 په 8 نمبر کې په ایډجکټیو کې تاسو ته ما سوپرلیټیو ډیګري ښودلې وه چې سوپرلیټیو ډیګري کومه یوه ده. د سوپرلیټیو ډیګرۍ نه مخکې تاسو د لګولی شئ. د ګریټیسټ دا سوپرلیټیو ډیګري ده، دې نه مخکې تاسو د لګولی شئ. د بیسټ بوای، ګوډ، بیټر، بیسټ دا بیسټ سوپرلیټیو ډیګري ده، د دې نه مخکې تاسو د لګولی شئ. دا و د نن ورځې کلاس. انشاءالله په راتلونکي کلاس کې به تاسو ته زه انټرجیکشن ښیم چې انټرجیکشن څه ته وایي. Thank you so much for watching in this video. Thank you so much. Allah Faman.